د هجري زر 22 سن و چې زه راغلم په جهان. زه خوشحال د شهباز خان یم چې ترزن یم کان په کان. شهباز خان د یحیی خان و چې بل نه و هسې ځوان. یحیی خان د اکوړې و چې په توره سو سلطان. دا د خوشحال وروستی آرام ځای دی. ډېر لیکوالان وایي دغه ځای د ده له هغې غوښتنې سره سم ټاکل سوی و چې وایي په داسې ځای کې مې خاورو ته وسپارئ چې آن د مغولو د قافلو دوړې مې په قبر ونه لویږي. ځینې نور لیکوالان وایي همدا هغه سرخیل و چې افغان ملي هویت یې لومړی ځل په خپل شعر کې بیان کړ. خوشحال خان خټک یو نابغه و او داسې طبقې سره و چې وخت ورسره و چې فرهنګ، کلتور، سیاست، ملي خبرو باره کې فکر وکړي، سفرونه وکړي، مشاهده وکړي او ځان پوه کړي او ښه محفلونو کې کینی پاسي. خو چې کوم دته ټول نه لوی کریډټ زما په خیال کې ورکول کېدی شي هغه زمونږ ملي هویت دی، زمونږ قومي شناخت دی. د هغه بانی دی کې هېڅ شک نشته. دا زه نه وایم چې د نه مخکې هېڅ وجود نه لرلو، حتما به لرلو، خو هغه چا راغونډې کړې نه وې او هغې ته یو نظریې شکل، یو سیستماتیک شکل نه و ورکړی. نو دا کریډټ خوشحال خان ته ځي چې ډېر په ساده او په صراحت سره ووی چې درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ و اشکار او په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نه شو له یو بل خبردار. دا کریډټ د هېڅوک نشي اخیستی. څو پرې دنیا شته هغه پورې به دا خوشحال خان په دې یادېږي چې زمونږ پاینیر بانی د دې نظریو د ملي هویت. خوشحال خان خټک د دستارنامه، بازنامه، طبنامه او ګڼ نور کتابونه له علمه او پوهې او له ساینسي علومو ډک کتابونه لیکلي دي. نوموړی د مرد په هکله وایي مرد هغه چې همتناک، برکتناک، له عالمه سره خوږ په زیست و ژواک، مخ یې مخ، قول یې قول، عهد یې عهد، نه دروغ نه یې فریب نه تش د پاک، لږ ویل ډېر یې کول په خاموشۍ کې، د غونچې غوندې خوله ډکه سینه چاک. په هغه وخت باندې د فارسي زور و. فارسي د دربار ژبه هم وه او د بازار ژبه هم. د دربار او د بازار ژبه، د بزنس، د ټریډ، لینګوا فرینکا او د دربار. بیا د دربار ژبه یې بیا خلک درباري ژبه کې لیکل کوي، تر اوسه پورې کوي ډېر خلک په دربار خوشحالولو لپاره چې زه به درته نعت شریف ووایم، زه به درته مده ووایم. یو مده به پیدا نه کړي چې د مده ویلي وي، بلکې هغه چې کوم په د مهرباني ذکر کوي چې په ما باندې شاه جهان ډېر مهربانه و، هغې کې هم هغه شته د ما پکې نوټ کړی دی چې هغه کې دا چې په یو کس مقرر کو چې په کابل باندې رالو، بیا دی وایي چې تور کارغان دې په هغه باندې هغه کړل. مطلب ده لکه پنجاب نه د کسان هغه کړه، تور کارغان دې په هغه باندې بلبلو وال خوراک و میوې د کابل والې او تا تور کارغان لکه مطلب دا د هغه سینس دی د هغه وال د نیشنلیزم وال سینس. بله هیڅ لیدله نسي په دې منځ کې، یا مغول له منځه ورک یا پښتون خوار. تر مغولو پښتانه په توره ښه دي، که په پوهه پښتانه وای څه هوښیار. خوشحال ما په خیال کې پښتنو لپاره داسې دی لکه چینیانو لپاره کنفیوشس دی. یعنی تاسو وګورئ دی وایي چې یعنی دا وایي چې آزاد فکر وساتئ که نه، تنګ نظرۍ خلاف دی. نو دې خلاف دا یو درس په شکل کې وایي چې سود توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، سود توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه او په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. تاسو وګورئ څنګه قیمتي خبره کړې ده. بیا پښتنو کې دا مشکلات هغه وخت اوس هم دا ځینې مشکلات باقي دي چې دوی په غټو خبرو کې وړو خبرو کې فرق نشي کولی. نو کله کله وړو خبرو باندې غټې خبرې قربان کی، نو قومي مفادات یا قومي ګټې چې دي هغه له لاسه ورکړي، ځکه چې شخصي خبرې وړې خبرې بخښي. نو دی وایي چې اوښ یې باره سره کور ته دی راغلی، اوښ یې باره سره کور ته دی راغلی او په ولکه د اوښ د غاړې د جرس دی
یعنی په دې باندې اخته شوي دي جرس باندې اخته شوي دي او اوښتې تللی دی. درست پښتون تر قندهار تر راټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. او بل ځای بیا خوشحال خان خټک وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم.